السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده میراوس لالا په دې دنیا باندې نشته، هغه وفات شوي دي او د دې دنیا نه تللی دي او هغه حقیقي دنیا ته تللی دي. خو د افسوس خبره دا ده چې میراوس لالا یو لیجنډ کامیډین و، الله دې وبخي، لیجنډ کامیډین و او چې کوم ټایم هغه په هسپتال کې پروت و، اخري ټایم یې ووی نو نن خو دوی سره پیسې وي او نه د دوی تپوس له څوک راتله او چې کله وفات شو نو د دوی په جنازه کې په نوم اکټر نو، لکه جنازې له یو اکټر نو راغلی او نه چې د ټي وي والا راغلی و کوریج له. دا دونه لیجنډ کامیډین و چې څوک چې پښتو ژبه پیژني نو هغه به میراوس لالا ضرور پیژني. نو په دې حواله باندې یو انټرویو ده د عزیر شیرپو چې هغه د اکټرانو نه او خصوصي د حکومت نه ډېره ګیله کړې ده چې کوم ټایم د هغوی اخري ټایم و نو دوی له یو تن نه سره چا مالي امداد کړی دی او نه څوک تپوس له راغلي. دا ویډیو تاسو وګورئ چې کوم زما نوي کول را روان دی، خدای ته وګوره اکټران ته دا نه مو جوړوي، دقه حل به لکه زه به خدمت وکم سلی زیرو اکټینګ اټو څه شی نه دی. لکه زه ما میراوس ته څه جوړ کړل، میراوس به زما ورته ووایي که نه چې د ده به دا ساه ډېره په مینه اوږدې وه، په خدای باور که هغه ځای کې به مې چې خدای زما ساه اوس واخلي، زما بچی دی، زما په ژوند ما ته پته ولګېده چې زما بچی حکومت واخیسته او روزګار ورته میلاو شو. اوس که زه مړ شم نو پروا مې نشته، مرخواځې خفه یم، انتهایي زیات خفه یم چې زما یو لیجنډ، زما سټار، زما د سټیج بېتابه باچا ما ته هغه الفاظ نه چې زه کوم الفاظ استعمال کړم، لکه هغه چې کوم د دې پښتو ژبې کوم خدمت کړی نو زه په دې جنازه کې ولاړم، نه زما اکټر نه دی راغلی، زما ایم این اے نه دی راغلی، زما ایم پی اے نه دی راغلی، څه میراوس خوارو وایم چې پاک پروردګار دې میراوس وبخي. او زه هغه ګورنمنټ نه ډېره زیاته ګیله کوم، انتهایي زیاته ګیله کوم چې ګورنمنټ نه ایم پی اے و، نه ایم این اے و، نه د تنګي او ناظم و، نه زمونږ ناظم اعلی و، هېڅوک نو چې دلته راغلی وي او د ده په جنازه کې شامل شوي وي چې دې خلکو ته هم پته لګي چې دا خو زه په خپل اکټینګ، زه په خپله خفه یم چې ما 40 کاله اکټینګ وکړو، څه مې ته جوړ کړل، څه مقام دی دا چې روان دی غریبه، دا زمانه دی خو زمانه تقریبا زما د پلار پس او لکه زما ته خپل ځان خفه ښکاري چې زه اکټینګ کوم یا زه خدمت د دې خورې کوم، اډو کوم یې نه. میراوس د خلکو سر ته لکه زه چې د یو مریض تپوس له لاړ شم یا زموږ دا پښتانه د مریض تپوس له لاړ شي نو یا ورته 100 روپۍ سرته کېدي یا ورته 200 روپۍ کېدي. میراوس هم هغسې خوارو هماغه چل میراوس ته چې خلکو به ورته 100 روپۍ او د ګلونو په ګلدسته دې بم وغورځېږه، ګلونو ګلدسته چې راغلی دی. خو زما خیال راغلی پکارو اسماعیل شاهید صاحب لم پکارو، سید رحمان شینو صاحب لم پکارو، هغه سره په سټیج کار کړی دی، جهانګیر جاني سره هم پکارو، هغه سره کم از کم چې 3 کاله چې دی نو یو سټیج چلولی و پکارو چې زمونږ اکټران، ما یو اکټر ما ونه لیده عزت یې ورنه کړو، ګورنمنټ ورپسې زمونږ کمزور د اکټر داره، زه وایم چې په پښتنو کې د خدای د سر اکټر اډو پیدا کوي نه. پته لګي لیجنډري پښتو کامیډین میراوس لالا هغه په دې دنیا کې نشته او جنازه وشوه. عزیر بھائی مې ولیدو، خوشحاله شوم په دې باندې چې داسې غټ نوم ما ونه لیدو چې هغه په دغه جنازه کې شریک و یا غټ ایم پی اے منسټر وزیر چې هغه کم خدمت کړو. نو زه وایم چې دا د عمر شریف او د موین اختر د صف سړی و، یعنی دومره د پښتنو دپاره هغه خدمت کړی دی. خوشحاله دا شوم چې زمونږ د 4 سدې د پښتونخوا مشهور کامیډین عزیر شیرپو وی هغه دغلته راغلی دی. عزیر وی جنازه وشوه، میراوس لالا خخېدو طرف ته روان دی، دغه ورځ باندې دغه غم باندې دغه نقصان ته په کوم نظر ګورئ؟ تا چې کومه خبره وکړه زما د مخې سره ویښته ودرولو، زه خو یو کامیډي اکټر یم، سنجیده داسې خو مې کړي ډېر دي خو کامیډي یم او دا کومې خبرې چې وکړې دغه ته زه ډېر زیات خفه شوم. لکه عمر شریف شو د هغه علاج به د هغه له سپیشل جز راغلی او جز کې یوړو او په جز کې هغه ساه ورکړه، هر څه جو هغه خو مطلب ام انسان او دام انسان دی، خو هغه چونکې د خیبر پښتونخوا نو هغه د پنجاب سیمې نو د هغه سره حکومت هم کوآپریټ کو او هغه چې کوم سهولیاتو هغه هغه ورکه باقي روح الله وباسي. خو زه په دې ډېر زیات خفه یم، انتهایي زیات خفه یم چې زما یو لیجنډ،
زما سٹار زما د سټیج بیتابه باچا ما ته الفاظ نشي زه کوم الفاظ استعمال کوم لکه هغه چې کوم د دې پوښت نو ملګرو دا ویډیو تاسو کتله چې عزیر شیرپو په کوم سختو الفاظو کې وویل چې د میراوس لالا وفات شونو نو سره هسپتال کې چا مالی امداد کول ولې خو غریب شپږ کسونه زامني وو ټول داسې بیروزګار وو او ښه تعلیم یافته حکومت پاکستان ورته څه نوکري ورکړي او دا د دنیا یو حقیقت دی چې کله انسان په عروج کې که نه نو دا ټوله دنیا به ستایي ټوله دنیا به تا سره ولاړی خو چې کله زوال رالو کله بیماری راله نو هغه کم تنان چې تا ته کلیپینګ کوي تا ته لاسونه پړکوي اول به د نندۍ مخړی کله چې زوال رالو کله چې غربت رالو کوم چې تا سره خوني رشتې دي ستا اول به درته دی خپل اصلیت ښیي نو دا د دنیا یو حقیقت کې بهرحال الله دې وبخي ویډیو هم خوښه شوي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ مننه